دستاسو باللتی هغا ان دا مالونا او اولاد دا سندی تقربکم چې نږدې کی تاسو عندنا مونږتا ان تاسو مالونا مونږ ته نشي نږدې کوله زلفا په نږدېکت کې په قربت کې الا مگر من اغچا امنا چې ایمان راوړې وي او عمل وکړو صالحا نیک ایمان او عمل صالح به ما تر نږدې کوي مال او دولت منشي دا نږدې کوله فاولائک بسمدغه کسان لهم دوی د پارا جزاء ضعف بدل دا او ضعف دچندا بما په سبب د هغه عملو چې دی عمل کړو وهم او دوی فی الغرفات ببلخانو کې جنت بلخانو کې امنون په امن سروي والذین هغه کسان یسعون چې کوشش کوي منډه وهي فی آیاتنا زمونږ آیاتونو کې معاجزین د شکست ورکولو چې کنه دا عاجز کومګه شکست ورکو ناکامای کو اولئک هم دا کسان فی العذاب بعذاب کې بمحضرون حاضر کړل شي قل تورو یا اے پیغمبر ان ربی بشک رب زما یبسط الرزق فراخی لو فراخی ولی پروزی کې لمن هغه چا د پاره یشاء او چغه غواړي من عباده د خپل بندگانو نه ويقدر او تنګر ولی له چاته چې غواړي هغه له هغه د پاره یعنی الله چې چاته غواړي او دلته یو حدیث ته د بخاری شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې رزق د الله تعالی په معیشت سره تعلق لري رضا سره نه لري یعنی د الله خو خدا چې چاته ورکړي خود الله تعالی د رضا په بنیاد باندې د رزق تقسیم نه ده چې کنه تا نه رضی دي نو تا ته ډیر درکې او بل نه خفد نه هغه ته بلګ ورکړي په دې بنیاد باندې د تقسیم نه ده دا د الله تعالی د خوخه په بنیاد باندې ده چاته خوخه وی نکان خلک ډیر مالداري کی چاته خوخه وی غریبان خلک ډیر زیات مالداري کی دا د الله تعالی د خوخه په بنیاد باندې ده یعنی دا غلط فهمي کې رانه شي چې کنه سړی وای چې کنه زبا ډېر نیک عمل کوم نو ولې غریب یم او وغیرہ دی بنیاد باندې نه او د امدی حدیث په دویمه حصے کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو فرشتي دي چې روزانه رانځليږي او د یو فرشته دعا کوي چې الله تعالی خرج کوونکی ته نور زیات ورکړي دغه په مال کې برکت واچي او دویمه فرشته چې کومه دغه دعا کوي چې الله تعالی بخیل ته شوم ته الله تعالی دغه په مال کې برکت وانه چي او هغه نه دغه مال واخلي نو دا د دې آیت باره کې وما انفقتم اواغت چې خرج کوي تاسو من شيء اند تشینا فهو بسغب يخلفه بدل در کی تاسو ته د هغه نڅمه چې تاسو خرج کړی دي الله به هغه بدل تاسو ته درکړي وهو هغه خير الرازقين خرزق ورکون کړي ويوم بغورت يحشرهم چې راجم بکی دوی جميعا ټول ثم بیا یقول او ویل الملائکه فرشتو ته اها اولئ ايام دا خلق دي اياكم چستاسو كانوا يعبدون دوی چې عبادت وکاو دا خلق براجم کی بیا الله فرشتو نه بختنو کی چې دا دي چې تاسو عبادت وکاو تاسو د خدای درجه در کړی و قالوا او وای فرشتي سبحانك پاکت انت ولينا زمونږ دوست یې من دونهم سوا د دوینا بل کې کانو دوی یعبدون چې دی به عبادت کو الجنه پیرانو ان د شیطانانو اکثرهم اکثر د دوینا بهم باغوی باندې ان په شیطانانو باندې مؤمنون ایمان یا یقین کوونکیو فاليوم بستن رضی الله یملکو مالکان بنوی بعضکم زن دستاسنا لبعض زن د پارا نفعا د فائدې ولا ضر او نه د نقصان نن رضی تاسو بتا فائدہ او نقصان شرک ورسوله د پیریان او د انسانان یا چا چې د چا د الله په مقابله کې ناجایز خبره منلی ونقول مونږ وایو للذین او کسانتا ظلموا چې ظلم کړو ذوقوا اسقي عذاب النار عذاب د اور التي هغه کنتم بها چې وای تاسو بها هغه پورې تکذبون چې دروغ مو ویلې دروغجن به غنو و اذا هر کلا تطلع چلوستل شي عليهم باغوي باندې آیاتنا زمون آیاتنا بینات واضحه قالوا وای ما هذا ندیدا ان ندیدا آیاتنا نور الا مگر رجل یو سړی دی یرید چې غواړي ان يصدکم چې من کی تاسو حمد اغنا کانا چې و یعبدو چې عبادت وکاو اباؤکم پلارانو دستاسو دا سړی نور څه نه غواړي خو د پلان لیکه طریقې نه مونږ کوي وقالو دی وای ما هذا نددا ان دا قران الا مگر دے افکن دروغ دی مفترن چې ځان نجړ تړلی شوی دی
دا دروغ دي ځان نه تړلې شوی. وقال الذين وبوا كسان كفروا چې کافران دي للحق حق دپاره لما جاءهم الكلا چراغ لدویتا ان هذا نددا الا مگر ده سحر مبين جادو ښکارا. وما آتيناهم ندی ورکړې موږ دویتا من کتبن د کتابنا يدرسونها چې دوی تلاوت درس کوي داغه ان لولي هغه. وما ارسلنا او نه لګل دې موږ الیهم دوی طرف ته قبل کتا نمخ کې من نذیر څوک ورکونکې په دې عربو کې ځکه چې د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې خپل څوک نو راغله. وکذب او دروغ غنل او الذين او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو. وما بلغوا او دا ندی رسیدلی معشار لسمه سیتا ما دهغنا آتیناهم چې ورکړیو موږ هغه ته. فکذبوا بدوی دروغ غنل رسولي زما پیغمبران ان دې قریش نمخ کې چې ما چاته تکتونه ورکړیو دای د هغه د لسمه برخې کې نه دي او دی به دومره لا نغیږي یا غرور کوي په دې لوندې طاقت باندې. فكيف كان بسنگ شو نکیر عذاب زما. قلوا يا انما بشك خبر دا بلن دا اعذكم زنسيت قوم تاستا بواحده پيوي خبري باندې اندا چې تقوموا درګي تاسو لله على ثلاثه مثنا دوا وفرادا او یو ثم تتفکروا به تاسو فکر وکي ما بصاحبكم ند ملګری دستاسو ان نشتا په ملګری دستاسو من جنتن سلیوان توب ان هو نددا ان دا پیغمبر الا مگر دے نذیر ير ورکون کې لکم تاسو د پاره بین یدی وړاندې عذاب شدید عذاب سخنا. قل دورته وایا ما سالتکم اغه چې ما سوال کړی وی تاسو نه ان کثیر ما څه غوښتي وی تاسو نه من اجر د مزدورینا د بدلنا فهو لكم بسغد تاسو وی ان کته دې ته وایا کما تاسو نه څه بدل مزدوری پیسې غوښتي وی ورته هغه تاسو شي زینه غواړم. ان اجریا ند بدل زما الا مگرشتا علی الله بلا تعالی باندې وهو او اغا على كل شيء شهید هر یشی باندې گواده. قل ورته اویا ان بشک ربی رب زما يقذف بالحق غلبه ورکی حق تا ثابتای حق علام الغیوب اغا خپوه دې په پټو شینو باندې. قل ورته اویا اے پیغمبره جاء الحق راغله حق وما يبدئ الباطل او نه په اول ځل پیدا کړي هغه باطل معبود دوی وما يعيد او نه به دوباره پیدا وکي نه اول واره کول شي او نه بیا کول شي. او یا مراد دا دی چې د دې هغه باطل خدایان نه حول څه شی او نه بیا څه شی جوړ شي دا غینا. قل او یا ان ضللت کچیر ز بلا رشما فانما بس بشک خبر دا د بلنه دا اضلوا زب بلا رکی گما علی نفسی بخبل ځان ان سزا به زما بخبل ځانی بلا رکی دل زما بخبل ځان دی. و ان اهتدیت او کبیا زه هدایت باندې ما فبما بس یعنی په سبب د اغا یوحی چې وحی کیږي الی ما طرف ته ربی رب زما چې وحی کوي رب زما ما طرف ته ربی رب زما انه بشک آغا سمیع اوریدن کې قریب او نږدې ده. ولو ترى کچری ته ګوري اس باغ وخت کې فزعوه چې دوی او یریږي رب راشي فلا فوتن بچ کېدل بنشي واخذوا او نیول بشي من مکان قریب د ځای نږدېنا. وقالو دوی بوای آمنا موږ ایمان راوړل دي ان دوی گرفتاری بنشدي وي او تختیده بنشي او دوی بوای چې موږ ایمان راوړل دي به په دې باندې وان او چرته دي کمزې کې دي یعنی ممکن دي د لپاره داسې لهم دوی د لپاره التناوش حاصل اول د اغه د تشي د ایمان یعنی کله چې دوی قیامت کې ودرېږي او د عذاب وګوري هغه وخت کې دوی بیا وایي چې موږ ایمان راوړل دي. نو الله فرمایي ان لهم التناوش کمزې نه بدی وس ایمان حاصل کی دغه چې ایمان خو دې لپاره فائدہ وکوله دنیا کې او دنیا ختم شي دا پښتنه اړنګ دوران ده او هغه لپاره خو دوباره نشي تللی دوی نو کم ځنه بدی حاصله کی هغه دنیا من مکان بعید غزه لرنا. وقد پتا کی سرا کفرو دی انکار کړو به د دینا من قبل دین وړاندې په دنیا کې د قیامت دراتلو نه انکار کړو. ويقذفون او دی بغرزول وشتل به بالغیب پنل دو سرا من مکان بعید د زید لرنا د قیامت باره کې بزان نه اٹکل وشتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې بزان نه خبره وکولي او دا غره الزامات په لګول.
وحیلا او واب چول شي بینهم د دې پمنځ کې وبین او پمنځ ما د هغه شي کې یشتهون چې دې بغواړي د دې چې کوم شی غواړي یعنی دا